کله داسې شوي سر چې تاسو یو کرکټر کې دومره انوالو شوي چې کله هغه فلم ختم شوي خو بیا هم تاسو ډېر ټایم اخیستی چې عام لایف کې دا کرکټر نه روزئ کرکټر د باندې دونه تعریف شوی دی سر کم کرکټر دا زموږ یو فلم و مکه و ډېره غریبي ده ایک یو هم داسې یو لوفر ټایپ یو خو هغې کې هغه د مور پلار سینټیمنټس داسې وو که نه چې هغه بلکل زما یعنې په ذهن باندې اوس هم چې زه هغه اوس هم تقریبا یو میاشت مخکې فلم زموږ سینما کې چلېدو چې ما کتو نو اوس هم په ما باندې مکه اثر و اګر چې سینز ما کتو نو زما سترګو نه په خپلې اوښکې روانې وې په ما دومره تر اوسه پورې او سر تاسو کوم ما باندې خو ویلن دومره اثر کړی چې زه هم لایف کې رانه ویلن ساز شوی مطلب نور بچا خو نه خو بس بتک به راسره ما په هغه غوسې کولې نو مطلب هغه ټون ټیمپو ما د ویلن کرکټر هم یوه کړه مطلب ون ټون یې کړم که نه ویلن زه فکر کوم چې پښتو فلمونو کې یا د فلمونو موږ خبرو کو نو جهانګیر خان به یوازې هغه ویلنې چې خلک خوښوي لکه ویلن اکثر لکه خلک بد وړي که نه او د سره ټوله مینه ویلن خو ګوره فلم کې ډېر اهم کردار ساتي ویلن زما خبره ویلن نه چې پبلک متاثره نه نو هغه ویلن چلېدی نو لکه زموږ نعمت سرحدي نو نعمت سرحدي تر اوسه پورې ګوره د خلکو په ذهن کې دی بدري منیر آصف خان نعمت سرحدي خدای دې وبخښي جمیل بابر طارق شاه دا ټول اکټران دي خو د نعمت سرحدي خپل یو زیو او خپل یو دغه اوس مثلا خبره هغه دی چې کوم دی نو تقریبا جهانګیر صاحب ته راغلی او که هغه خو راغلی دی خو زه یم که نه چې لکه ویلن اکثر مونږ وایو چې دا ولې داسې ده خدای ولې ووال خدای ولې که نه چې دې راځي مونږ ته خاندو دې خلک ډبوي مونږ ته لکه هغه دغه چې لکه دې هغه ویلن دی چې مونږ ته خوشحالي کوي چې دې خلک وایي مونږ خوښ دي زیات نو دې ویلن ښه ښکاري که دې ښه دا زموږ یو ملګری خدای دې وبخښي ډایرکټر و نسیم خان یا په ما ډېر زیات ګران دی نظم خیر ورانه که نه هغه جهانګیر کې شته هغه ګوره هغه یو هر اکټر یو خپل ښکلی نظر چې هغه په خلکو ښه لګي هغه که مثلا خبره دی نیګیټیو کې دی که پازیټیو کې دی خو د خپل یو هنر دی خپل یو سیټ چې کوم دی نو سنبال کړی دی نو دې زما خیال دی چې یو سیټ سنبالول دا ډېر ګران کار دی چې تا ته یو سړی وي چې ته یاره په دې شي کې فټ یې دا ډېر ګران کار دی او بیا خلک مینه درسره کوي سر دا الله احسان دی که دا زما یو ملګری ما تاسو ویل که نسیم خان ډایرکټر و وفات شوی هغې چې فرست ټایم زه ویلن اخیستمه نو ما ته وایي جهانګیر بس ارباز اخیستی و هغې رو او نعمت صاحب د خدای ژوند او صحت ورکړي هغې وړ شوي وو نو چې ارباز هغې رو واخیستو نو هغه دپاره یو ویلن ضرورت و نو چې ویلن به زه څوک والم تر هغه پورې به موږ ایز هیرو کار کوو بیا هغې ما ته وویلې چې ته به دې فلم کې ویلن یې نو ما هغه ته ویل نسیم صاحب زه خو د نن نه دومره موده پس د کور نه راوتی وم چې زه به هیرو جوړېږم ته ما نه ویلن جوړې ما ته ته مه خفه کېږه ته به د خدای په فضل سره د پاکوهند هغه ویلن چې تا ته به خلک په حال کې پاسي ته مه یارېږه دې خبرې او هغه حقیقت ویلي مطلب هغه بیا هغه کار په ما باندې وکړو ولې چې مطلب هغه سپک کار کول یا سپکه خبره په سکرین باندې وینا هغه ته خلک نه ودرېږي او نه د هغه خبره څوک اوري خو ما باندې زما څومره رایټرانو سپیشل نسیم خان مطلب دي چې په ما باندې څومره کار کړی د هغه ویلن خبرې هم ډېرې درنې وې د هغه خوی بوی به هم درنو که نه سپک کار زما ویلن چرې نه دی کړی صحیح ډېر ښه سر بل کوېسچن دی ښه داسې کله شوي که نه تاسو خو سر بهر شوګانو لمځئ که نه